سلامونه. نه پوهېږم زمونږ به پکې څومره څوک واوري، خو بیا هم حق جوړیږي د هر انسان چې په سیاسي معاملاتو وغږیږي. د هر چا احتجاج حق دی او کوي دی هغې خپل کار په سیاست کې احتجاج هم وي او ووټ اف نو کانفیډنس هم وي او دا ټولې آئیني قانوني لارې دي. خو زما یو عاجزانه درخواست دی، هغه به کول غواړم که زه وپوهېږم چې ملګرو ته دا وخت زما غږ رسي، که نوټیفیکیشنز راشي نو بیا به زه پوه شم چې ملګرو ته زما غږ رسي. زما د احتجاج کوونکو نه یو عاجزانه درخواست دی او هغه دا دی چې سبا د جمعې ورځ ده او بیروزګاري ده په دې ملک کې ډېره زیاته بې تحاشه مهنګایي ده، نو زیات خلک اوس انټرویوز د سبا د یو دوو ادارو نه، خو زه خبر یم چې سبا خلک انټرویوز ته ځي. نو د احتجاجیانو نه زما عاجزانه درخواست دی ډېر په عاجزۍ سره چې مهرباني وکړي خپل احتجاج چې کوم دی پوره من وساتي. یو بل دا چې د پارټي ورکرز چې کوم دي هغه د یو بل سره په جګړه نه ورځي. ریاستي ادارې سرکاري ادارې هغه به خپل کار کوي او احتجاجیان به خپل کار کوي. خو یو عاجزانه درخواست دا دی چې سبا د ډیرو خلکو انټرویوز دي، د دوی ادارو ماته معلومات دي، هغې ته به سټوډنټان سبا ځان رسوي یا کینډیډیټس به سبا ځان رسوي. څوک پېښور ته او په سوات کې هم سنټر دی، ټیسټونه هم دي سبا بل سبا او لا بل سبا. د اتوار په ورځ باندې ایټا والا او د ان ټي اس والا او پی ټي اس والا ټیسټ ارګنایز کوي. نو هغې رسېدو ته د ځوانانو د نوجوانانو هغه خلک چې هغه روزګار په تلاش کې دي د هغې رسایي ډېره زیاته ضروري ده. زه په خپله داسې قسم حالاتو نه تېر شوی یم چېرته چې هر وخت یعنی بیروزګاری بنده نو هغه ورځ ته انټرویو ته رسېدل یو ځان له سټرسي ټیسټ رسېدل سنټر ته ځان رسول ادروایز هم ډېر تکلیف وي. خو چې کله احتجاجي نو مهرباني دغه احتجاجیانو کې د سټوډنټانو ته طالب علمانو ته د بالخصوص لاره ورکړي. هر هغه طالب علم چې هغه نمبر ولري، هر هغه طالب علم چې هغه رول نمبر سلیپ ورسره یا میسج ورسره د ټیسټ، نو برای کرم تاسو دا مهرباني وکړئ د احتجاج چې کوم منتظمین دي چې هغه طالب علمان یا کینډیډیټس چې کوم دي امیدواران چې کوم دي چې هغه ټیسټونه له سبا ځان رسوي، سبا هم بل سبا هم او لا بل سبا هم. نو مهرباني دا به مهرباني باقي احتجاج کول دا خو د هر چا خپل یو جمهوري حق دی او کوي او په کار ته چې ایکسرسایز کی ارسپیکټیو اف دیټ په دغه به خبرې نه کوم. خو دا چې سبا او بل سبا کوم ملګرو انټرویوانو دي مریض خو تاسو اسیم خیال ساتئ، ټول خلک خیال ساتي د مریضانو چې په لاره کې خدای مکه مریضان پساو نشي، مریضان مشکل کې ښه یعنی څوک سعودي عرب ته ځي ډېره زیاته مهنګایي ده. یعنی موږ ته په خپله د خبرو احساس دی، تاسو موږ ټول پوهېږو چې کوم خلک دوبۍ ته چا فلایټ دي هغې له دې اجازه ورکوي، ځکه چې دا وخت ټول ملک کې راوتي دي او سړکونه یې بلاک کړي دي. دلته تالاش کې، بټخیله کې، درګۍ کې، ځای په ځای پېښور کې ځای په ځای سړکونه بند دي. نو سړکونه بندولو دغه سیاسي فیصلې د هغې خپلې، البته دا چې ورکرز چې کوم دي یا سیاسي جماعتونو چې کوم خلک دی، کوم مبارزین دي، هسې ځان مه خرابوم، کوم چې مبارزین دي، نو هغه مهرباني وکړي یو بل له برای راست ټکر کې مه ورځئ، دې سره انارکي پیلاویږي او معاشره تقسیمیږي. باقي ریاست او د ریاست سره تړلي ادارې دي او دلته احتجاجیان دي، هغه منظم سیاسي جماعتونه دي، هغې د خپل کاز لپاره احتجاج هر وخت کولی شي او حق لري هر سړی. نو زمونږ عاجزانه درخواست به صرف د خپل بیروزګار رونو دپاره، زمونږ درخواست به صرف د خپلو بیمارانو رونو دپاره، زمونږ درخواست به صرف د جاب سیکرز دپاره، زمونږ درخواست به د خپل سعودي عربستان او دوبۍ ته چې کوم بهر ته خلک ځي، زمونږ درخواست به صرف او صرف دی چې دغه خلکو دی سبا بل سبا لا بل سبا دي چې څو ورځې احتجاج کوي هغه د دې خپله مرضي، خو دا دې وکړي چې دغه خلکو د خیال خاماخه وساتي، بیمارانو ته د قطن لاره نه بندوي او کوشش دې وکړي چې طالب علمان څومره زیات سبا دی فیسیلیټیټ کولی شي. یو کمیټي دی ولا جوړه کړي، هغه کمیټي دی خیر دی رول نمبر سلیپ دی چیک کوي، دې سره سره یو چاته به اس ام اس راغلی سبا چې کوم ادارو ټیسټونه دي نو هغه معلوم وي. نو په کار ده چې دغه خلک فیسیلیټیټ کړي، نه صرف په فیسیلیټیټ کړي بلکې سبا په وخت باندې د هغې ګاډي پرېږدي چې هغه مخکې لاړ شي، ټیسټونو ته ځان ورسوي، خپل امتحاني سنټرو ته ځان ورسوي، ځکه بېروزګاري په دې وطن کې دا ډېر زیات لوی او مشکل او خراب عمل دی. موږ ټول د دې نه تېر شوي یا تېرېږو. ډېر ښه پیغام مننه رواد علي خان صاحب، ستاسو
سټوډنټ دی خیال وساتلی شي، بالکل د سټوډنټانو د خیال وساتلی شي. موږ د بیروزګارۍ د عذاب نه هم تېرېږو او وړاندې دلته مهنګایي هم ډېره زیاته بیتوله ده. هر څیز چې کوم دی نن بجلي ګرانه شوي ده، یا تیل ګرانېږي، پټرول ګرانېږي، د هر څه په خپل ځای باندې. نو زموږ خلک چې زیات په کرونا کې هم ډېر زیات متاثره شوي وو، خلک بهر ته نه شو تللی. سعودي عربستان والا، دوبۍ والا، یا دغه په خلیجي ملکونو کې زموږ خلک زیاتې مزدورۍ کوي، محنت کوي. نو هغه اسیم په هغه صورت کې یو ډېر زیات پساو شوي. اوس که چا ډېر په مشکله ځان ته د جاز ټکټ پیدا کړی دی، ویزې پیدا کړي دي، نو هغه په لارو ودرول چې دي دغه به انتهایي نامناسب وي. که چا سره د فلایټ ټکټ وسره، یعنی خپل هغه هوایي سفر دپاره ټکټ وسره، نو هغه دې هم فیسیلیټیټ شي. باقي هغه لومبۍ خبره چې احتجاجونه هغه یو سیاسي عمل دی او کېږي. دا وخت مخکې په تېر حکومت کې د موجوده حکمرانانو ډېر زیات په تیزۍ سره کول او بار بار یې کول، او دې کې هم دا عمل دی د تېر 3-4 کالو نه روان دی. خلک خپل د خلکو خپل ریزرویشنز دي، د خلکو خپل اعتراضونه دي په حکومت باندې، د حکومت په خپل تحفظات او خدشات دي. نو هغه په خپل ځای باندې، خو د خلکو خیال ساتل چې دا یو ملګری دی ما په خیال سره دا بالخصوص د حکمرانې ډلې څه دی کور دی وداني، د دې کاروم کنځلي، د دې کاروم چې کوم دی نو سپکي، او دغه نومونه ویل چې کوم دي که نه دا کېږي، لګیا دی روان دي. او دې زموږ معاشره کې ډېر زیات لغه انارکي طرف ته موږ بوتلو، موږ یې ډېر زیات نفرت، څوک چاته ډیزل او څوک چاته یهودي. نو دا ټول دواړه اړخه چې څوک هم دا کوي دا غلط کوي. خو بهرحال څوک چې حکمرانان یو ځان ته واقعي حکمرانان وایي او که ګڼي چې دوی په جمهوري طریقه راغلي دي، نو په کار ده چې هغه غټو پراخو سینو نه کار واخلي او لږ برداشت ځان کې پیدا کړي. ځکه احتجاجونه په تېر حکومت کې ښه ډېر زیات بیتوله شوي دي، توړ پوړ هم شوی دی. بېنظیره کاوه که څه خبرې په دې خبره پوه نه شوم. ګل جان ډېر زیاته مننه مړه. بس که پاکستان شریف پسې دی لکه ښه په کال باندې یو ملګری وایي ما واخله، زه به کوشش وکړم چې یو ملګری په کال واخلم. بهرحال دا وخت څوک ملګری دی هغه کېږي. دا عمران خان هم ډېر کړي دي، قمر زمان چې دا ویډیو شیر کړي. نو دا به زما هم درخواست چې ویډیو ملګرو سره شریک کړه، خصوصا هغه احتجاجیان چې تاسو یې پیژنئ، ستاسو جمعیت العلماء اسلام کې څوک ملګري یاران دوستان یې، نو هغوی ته کم از کم دا پیغام ورسوئ چې سبا خامخا سټوډنټان فیسیلیټیټ کړي، پرټیکولرلی هغه خلک، بالخصوص هغه خلک چې هغه سبا بل سبا او په اتوار په ورځ باندې ایچا د NTS FTS یا څومره چې دغه ټیسټینګ ادارې دي، ریکروټمنټ ادارې دي، د هغې چې کوم کینډیډیټس دي نو هغه باقاعده فیسیلیټیټ کړی شي چې هغوی خپلو امتحاني سنټرو ته، خپلو ټیسټونو ته یا خپل انټرویوز ته په هر صورت باندې ځان ورسوي. ځکه په دې مهنګایۍ کې که موږ دغه خلک فیسیلیټیټ نه کړو، نو دا به د ښه کار په ځای به یو وبال جوړ شي. دغه خلک به نور هم لکه د نظام نه او د دې سیسټم نه او د دې عمل نه به ډېر زیات مایوسه شي او موږ نه دي په کار. بهادر شیر صاحب بس دغه یو نقطه نظر دی او موږ ته احترام لرو. بهرحال په هغې باندې به زه په دې موضوع په دغه موضوع به زه ډېر خاص ونه غږېږم. وجه دا چې زه فی الحال ځان په تله کې اچوم چې پر سبا زما انټرویو وي، زما ټیسټ و، زما مشکل و، نو ما به غوښته چې خلک د خپل جمهوري حق په هر حال اکسرسایز کړي، هغې خپله، خو ما به غوښته چې زه یې فیسیلیټیټ کړی ویم. څه چې ځان دپاره خوښوم هغه به ظاهره ده چې غواړم به چې دغه د جمعیت العلماء اسلام یا دغه احتجاجي ګوندونو چې څومره منتظمین دي هغه دې دغه خلک فیسیلیټیټ کړي. احتجاج خو کېږي، مخکې هم شوی دی. څه د مجروح یوسفزۍ صاحب وایي چې هغه صاحب شاه صابر شعرونه لیکلي دي، پوره خو بیا زه ونه لوستی شوم، خو څه د جلوس، څه د جلسې، څه د غزا شهیدان او موږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان او خپل پردي کوم یو زورور پکې سر ونه خوړو، دا د کابل شهیدان ښکاري پر اختیا شهیدان. او موږ په نن سبا کې واخله مجروح صاحب چې دا شعر پکې هم دی چې موږ په نن سبا کې واخله خامخا شهیدان. نو خدای دې نه کړي چې نور دا خاوره او دا وطن او دا موږ قام بهشتي ولس د احتجاج د شهیدانو خو نور نشو برداشت کولی. خدای دې امن راولي او خدای دې هغه څه وکړي چې هغه زموږ ټولو پکې خیر وي. خو دا به د دې لپاره به عملي کار هم کول غواړي، یعنې یو بل پوه کول دي، یو بل ته وریادول دي چې امن او چې دی نو هغه زموږ د ټولو په ګټه دی. او جنګونه موږ ډېر زیات وکړو بغیر د کونډو نه، د رنډو نه، د یتیمانو نه، د بېوسۍ نه، د غریبۍ نه، د چرسو، افیم، پوډر، کلاشنکوف نه علاوه موږ ته د جنګ کومه بله دا ته ملګری وایي جلیاس انور چې دا ټیسټ کینسل کوي. خو دا ده چې دا چونکې ډېر ارجنټلی دا احتجاج شروع شو، کمپلینټ احتجاج نه و، د مخکې نه څه ټاکلی احتجاج نه و، نو که کینسل کړي به ډېره زیاته ښه وکړي، او کینسل نه کړي نو احتجاجیان دې
کوشش وکړي چې دغه ملګري فیسیلیټیټ شي. هسې کوم احتجاج چې پلانډ وي نو بیا خامخا ادارې چې کوم دي هغه فیسیلیټیټ کوي. نو بهرحال دا پکې هم یو ضروري خبره ده که تاسو هغه ملګري چې سبا چا ټیسټونه دي انټرویوز دي نو هغې د سنټرو سره یا متعلقه ایجنسو سره رابطه وکړي، ټیسټینګ ادارو سره یې رابطه وکړي چې سبا ټیسټ شته که نشته، او که شته نو دوی ورته خپل هغه دغه انسانیت جمهوریت نه دی. داسې ده چې په دې ملک کې بس دا رواج دی، یو ملګری و چې دا پازابول چې دین دا رواج دا انسانیت نه دی او دا جمهوریت نه دی، خو په دې ملک کې دا رواج دی لکه ټولو کړی دی. نو اوس موږ نشو ویلی چې څوک ښه کوي څوک بد کوي. احتجاجونه پوره من طریقه باندې پکار ده او ورکرز چې کوم دي نو د سټوډنټانو سره سره به بنو جرګه چې کوم د هغې ته به هم ډېر زیات زیان ورسي. سبا له خلک هغې ته تګ دی او 3 ورځې یو لویه جلسه د 40,000 کسانو له دعوت ورکړی. ما ته هم هغې کې بلنه وه، خو زه د بدمرغه څه د زیاتي مصروفیاتو یا داسې معاملات دي چې هغې د وجې نه نشم تللی، نشم کولی چې دومره لرې سفر وکړم او بیا شرکت وکړم. د هغې څه نور وجوهات هم شته، خو بهرحال زما نیک خواهشات دي د بنو جرګې سره دي. عثمان شاه ته ډېره ښه خبرې ته اشاره وکړه. نو څومره چې د کومو خلکو انتهایي ضروري کارونه دي او قامي کارونه دي، د روزګار سره تړلي کارونه دي، نو پکار ده چې هغه خلک فیسیلیټیټ کړي. زما په تلو کې ستاسو ټولو ملګرو دا غوښتنې چې که دغه ویډیو ملګرو سره شریکه کړه کور د ودان سره بالکل. زه یو ملک لیاقت علي، زه د احتجاج خلاف نه یم، دا یو ډېر جمهوري عمل دی او بهرحال شوي دي ماضي کې هم. اوس چونکې حالات داسې دي چې خلک هم تنګ دی، خلک هم د مهنګایي او بېروزګارۍ او بالخصوص چې دا کوم پرایس هایک دی د انفلیشن چې کوم په کومه سطح دی، نو دا د انسانانو خلک د لوږې تندې سره مخامخ کېدو والا دی، خلک د رزق د سوال سره مخامخ کېدو والا دی. نو په دغه کې هغه ټول دنیا ته پته راو که څوک په دې باندې سترګې پټوي نو هغه به نشم ویلی بیا به هغه ته بل ځای نه راځي، هغه به خوشحاله خدای پیدا کړي. خو موږ میډل کلاس نه بلکې موږ لویر کلاس خلک چې نو موږ څومره سفر کېږو، موږ ته څومره تکلیف دی، یعنې د دوایانو یعنې د خوراکي اشیاو یعنې یوټیلیټي بلز، نو هغه موږ ته احساس دی، موږ لویر کلاس خلکو ته احساس دی یا میډل کلاس خلکو ته احساس دی. کوم خلکو چې تیار راځي نو یې ممکن دی چې هغې خوشحاله وي. هغه نو لیاقت علي صاحب زما خبرې انګل لږ بدل دی. زه صرف او صرف دا غواړم فی الحال چې کوم خلک انټرویوز ته ځي، کوم خلک چې ټسټونو ته ځي او کوم خلک چې بهر ته ځي، نو سبا ټول ځایونو کې سټرایک دی او ارشد خان وایي چې سبا ټول ځایونو کې سټرایک دی. نو کوم خلک چې دغه یعنی خصوصا د دوبۍ والا ملګري چې کوم دي، سعودي عرب والا یا خارجي هیوادونو ته زموږ خلک چکر مکر له نه ځي او نه څه پیلګریمز دي، څه زایرین هم نه، بس زیات غریب خلک یو هغه دغه مهنت او مزدورۍ لځي او دغه مهنت مزدورۍ د هغې د مهنت او د هغې د ستړي او د هغې د مسافرۍ په وجه باندې دلته د مارکیټ کې لږ ډېر سرکولیشن کېږي، د ویلت او دغسې خلکو ته روزګار میلاویږي، هغې پیسې رالېږي په یو کس باندې بلا ډېر خاندانونه ورته شاته تړلي. نو دغه خلک چې کوم دی نو دغه ډېر زیات بیا سفر کېږي. وړاندې کرونا کې هم ډېر سفر شوي دي. نه غواړو چې خدای مکه سبا د چا فلایټ مس شي یا د چا تګ چې کوم دی هغه وځنډېږي، د چا په تګ کې رکاوټ راشي. نو دغه یو څو خبرې چې دي دغه منتظمین دي خامخا په دې باندې فوکس کړي. دا ورته زموږ ډېر عاجزانه انتهایي د سوال مینت او زارۍ او د چولۍ نیولو په انداز کې ورته موږ دغه ریکویسټ کوو، کولی شو او دغه زموږ په وس کې ده. باقي سیاست چې دی نو هغه خپله لار په خپله جوړوي او دا ټول عملونه چې دي دا ماضي کې هم شوي دي، راتلونکي کې به هم کېږي. په ښه مهذب ملکونو کې هم احتجاجونه کېږي، اټ هیپنز لکه دا رواج دی. خو به هر حال پوره من دې پاتې شي. شو اف پاور د هر سړی کوي، هغه اختیار دی ورته، اجازه دی ورته. خو د شو اف پاور مطلب دا نه دی چې څوک د وایلنس طرف ته لاړ شي، څوک د تشدد طرف ته لاړ شي، بلکې په عدم تشدد باندې خپل فلسفه، خپل بیانیه، خپل منشور خلکو ته ایښودل دا د معاشرې هم ضرورت دی، دا د خاورې هم ضرورت دی، دا د پښتون قام هم ضرورت دی چې باید هر څوک ورته په منظمه په پوره امنه طریقه باندې خپل منشور کړي یا خپلې مسلې د مسلو د حل دپاره لارې چارې یا حکومتونه بدلولي، هغه ټول جمهوري طریقې دي. څوک به یعنی عدم اعتماد هم یو جمهوري طریقه ده، دغسې احتجاج هم یو جمهوري طریقه ده. دغې نه هېڅوک هم انکار نه کوي. خو د خلکو خیال ساتل، هغه خلک چې بیماران دي خو د مخکې نه هم ته یاده ده، خو په نوټس کې دي وي چې هغه خلک چې هغه سبا ټیسټ له انټرویوز له جاب سیکرز دي، کینډیډیټس دي، او دې نه علاوه هغه خلک چې هغه د هغې فلایټس دي، هغه بهر ته ځي، هغه خارج ته مزدورو پسې ځي، د کار روزګار دپاره ځي، د خپل رزق دپاره ځي. نو چې هغه منتظمین، موږ منتظمین دا قطعا نه وایو چې هغې د احتجاج نه کوي.
موږ د منتظمین نه صرف او صرف دا غواړو چې هغې د یو کمیټي وټاکي، هر ځای کې چې دوی احتجاج کوي د کمیټي دې وي، کسان دې وي، خپلو کسانو ته دې امر وکړي چې که داسې صورتحال کې خلک راتله مریضان خو هسې ادروایز د مخکې نه فیسیلیټیټ کېږي، د هغې خیال ساتلی کېږي، بیماران امبولینس د هغې هر څوک په هر وخت کې خیال ساتي. خو زموږ درخواست به دی چې خپلو خلکو ته لرې مړه خیرنه عمده وه. بس ابي د افریدي صاحب موږ د احتجاج بهرحال دغه باندې زما د احتجاج د انګل بدل دی، باقي ته خپل کنزل منزل کې فکر کوم ستا تعلق بم دی خاص ذهنیت سره، هغه د بدلیدو نه دی، هغه د شپږمې صدۍ ذهنیت دی، هغه په یو صورت هم نه بدلیږي، هغې هم دا کنزل کې هغه د ځمکې بوج دی چې دا بد ردي کنزل. زه خپله مهذبه خبره د خلکو دپاره ږدم او هغه خلکو دپاره چې زما غوندې جاب سیکرز یا زما غوندې سختونه تېرېږي زه د هغې خبره کوم. جمعه بلبل صاحب ډېره زیاته مننه د کمنټس کولو کورم ودان. خو بهرحال دغه افریدی رور دی نو دا شته په دې دنیا کې د ځمکې بوج شته. ستاسو ټول نه مې دغه درخواست چې راسره پاتې شوئ ډېره زیاته مننه. او کوم ملګرو سره شریک کو تاسو څوک لرئ په دغه احتجاجیانو کې نو ورته کارونه وکړئ، ورته غوښتنه وکړئ چې مهرباني وکړئ خلک فیسیلیټیټ کړي انشاءالله انډیویژولي کم از کم په دې بالکل. نو ملک لیاقت صاحب تاسو تعلق هم دغه احتجاجي جماعت سره دی، تاسو ته احترام په خپل ځای هغه ما تاسو ته وړاندې وي چې تاسو حق دی، تاسو بلا ډېر حقونه نور هم لرئ، دا وطن دی مخکې هم خلکو کړي دي. تیر 2013 نه 18 پورې په دې ملک کې مسلسل احتجاج روان و، یو حالانکه نسبتا حالات هم ښه خو تاسو پوهیږئ چې هغه یو خاص انداز کې احتجاجونه کېده، اوس هم کېږي، دا به خلک سبا به نور راوځي نور به راوځي. نو دغه خپله ده، خو انډیویژولي که تاسو خیال وساتئ نو دا به ذاتي طور په ما باندې ډېر ځکه احساني چې ما ته د درد او د کیفیت هغه اندازه ده. عثمان علي سینا صاحب سلامونه قبول کا سوات ملګری دی د مشاعرې ته زه تللی وم هلته ځای ته او ډېر ښه ګپ شپ او ښه وخت ورسره تېر شوی دی. عثمان علي سینا صاحب ډېر خوشحاله شوم ستا په اس ام اس باندې، ستا په میسج باندې، ستا په کمنټ باندې دا راته ووایي چې احتجاج په تلو تلو کې په اخره کې به یو 2 منټه صرف دا واخلم چې کم ځای کې دا وخت احتجاج روان دی، که ملګري مې خبرې کړي ماشاءالله زبردست پیغام. مننه رحمان صاحب خفه کېږه مه په کنزل دا خلک د ایتکس او د ایتکس او مینر زموږ خلک عمر خانداني شته، حالانکه د چا به مذهب مختلف وي، د چا به دین مختلف وي، د چا به پارټي مختلف وي، د چا به نسل مختلف وي. عباس شینواري صاحب بهرحال لاړ سړی د خپل تربیت مطابق غږیږي، مونږ به ځان ډنګاره کړو کنزلو چې څوک هم کوي ستا تعلق که د هر ځای سره دی. دا احتجاج ډېر نقصان لوی پلاس خلکو ته رسېږي. زه به نسوار کېدم بخښنې سره. سلامونه روزانه خیر مسعود صاحب ډېره زیاته مننه. او لیاقت لطیف علي جوای وایي نو دا نامناسبه ده د پارلمنټیرین په ټوله دنیا کې احترامي او پکار ده چې پارلمنټیرین سپریم خلک دي وي معاشري هغه که هر څنګه وي نو د هغې ګرفتاري په دې انداز کې دا تاسو ته پته ده چې دا یو ډېر بهرحال کېږي هغه د هغې نه به لږ راتېر شم دغه بحث ته او بخښنې سره چېرته او د چا احتجاج. عباس شینواري څه وایي ښه ډېر خروره قمر زمان وروره ډېر زیاته مننه. خو دا راته ووایه چې کم ځای کې احتجاج روان دی یا سړکونه بند دي ښه سور لګو چې تره زمون له پورې چغې را روان وي ځلي عمران خان خدای سره جوړه اکران برخلیک منصف حاجي کاکا بهرحال خپل یو نقطه نظر دی ملکڼ کې ښه احسان خان وایي چې ملکڼ کې احتجاج دی داسې مې اورېدلي چې تیمرګره کې زیاتې قرمان صاحب تیمرګرې خبر که چا ملګری راکړي څوک ملګری دا ګوري او خبر راکړي ورسره شریک کوي نو یا حال احوال چې بیا موږ سبا هم خپل د کار روزګار او د تګ راتګ هغه پلین هغسې جوړ کړو یا چا نه اجازه مطلب دا چې بله لار واخلو چې خپل کار روزګار ته هم بنده ته رسېدلي کارونه روزګارونه هم ډېر زیات ضروري دي. خو دغه درې څلور خبرې چې ما وکړې بار بار مې ریپیټ کړې په دې خاطر باندې چې څوک وروسته راغلي چې هغې ته پته ولګي. اسلام آباد کې احتجاج دی خو موږ ټول ته پته ده شبیر خان هغه موږ ته پته ده خدای دې وکړي چې دې مسلې څه پوره من غوندې حل راوځي مړه مولا ښه بس خو بهرحال عباس شینواري صاحب د هر چا خپل اخلاق او کردار وي. اسدالله یوسفزۍ صاحب ما سره وخت په وخت باندې ملګری کېږي تعریفي لفظون بهرحال زه دې قابل نه یم پښتون لرغوني تاریخ پاڼه کې حاضري نه کوي یاره بس څه وکړم په پښتنو لرغوني پاڼه کې حاضري تاله هم خوب نه درځي زه خو د 2 بجو پورې ښیم زه خو ټوله ورځ په د نیټ باندې او دا د اوس نه یعنې سره کالونو مالونو د چا کار نه زه د 2010 نه فیسبوک کې بیزي یم نیاز احمد خان زه ډېر وخت نه بس دغه 2 بجې 3 بجې بیا اوږده کېږم سهار بیا پاسم بس په چل ول باندې 8 بجې 9 بجې اسنیم حسان ډېر زیاده مې پېښور کې احتجاج دی خدای دې وکړي چې ټولو سیاسي معاملاتو د خلکو د غریبۍ بې روزګارۍ او مهنګایۍ ته وکتلی شي
او څه پورم نه غوندې حل راوځي او هغه جمهوري وي، یعنې د آئین نه بهر نه وي. ځکه د آئین نه بهر که کوم اقدامات کېږي هغه به موږ ټول انارکي ته بوځي، تقسیم طرف ته هم بوځي، نفرت طرف ته هم بوځي. نه غواړو چې نور نفرتونه او نه غواړو چې نور جنګونه په دې سیمه کې وشي، په دې وطن کې نه، په دې سیمه کې موږ د جنګ خلاف یو. موږ چې اصولي طور خلاف یو، نو دا موږ په افغانستان کې بیا د جنګ خلاف یو. موږ د جمهوریت په حق کې نو دلته هم برما کې هم په امریکا کې هم په افغانستان کې هم په ایران کې هم موږ بیا چې جمهوریت یو اصولي موقف دی، نو هغه په کار د علماو پسې خبرې نه دي کړې. موږ په علماو پسې خبرې نه کړې. آیات خان وایي مننه، او لطیف خان جیوای وایي چې چکدره کې محمد امیر خان ستا د درنو لفظونو مننه. او سلام خان جی څنګه یې؟ شکر دی. انس خان خیمه عوام په دې لوبه کې مشغول ساتي. نو عوام بهرحال احتجاج او سیاست دا خو هم د یو معاشري هغه بنیادي یو انسټیټیوشن دی، پولیټیکل انسټیټیوشنز د دې نه دا نور انسټیټیوشنز چې دي نو هغه د دې نه ډرایو کېږي. یعنی یک سټیټ دی هم د پارلمان پیدا دی، هم د سیاست نه پیدا دی. موږ چې کله د سیاست یو ډېر پراخ اسیس دی، دا ټول انسټیټیوشنز په دې کې دننه دي. نیاز صاحب ډېره زیاته مننه. ولې نه زما خیال ته د بونیر اوسېدونکي وړاندې مې سره چیټ هم شوی کور مودان ملګرو سره که چا شیر کړي زه به ډېر زیات خوشحاله شم. ریسټرکشن په وجه باندې اوس خلکو ته نه رسي، پخوا به ډېر ورته رسېږي په زرونو تعداد کې. په شانګله کې احتجاج کې منصور افسر وایي خدای دې وکړي چې پوره مني د ملګرو دغه غوښتنه ده. په شانګله کې چې څوک ملګري دي احتجاجیان دي جی واي والا ملګري دي، د هغوی نه دا غوښتنه ده چې سټوډنټان بیماران خو باسي هم فیسیلیټیټ کړي، خو کوم خلک چې سبا بل سبا ولا بل سبا انټرویوز ته ځي نو هغه خامخا فیسیلیټیټ کړي. لیکن سبا زما ملګري واده دی لکه خاص نو بس ملګري واده خو باید اجازت راکوي سلمان علي وکنه او دغه عمومي خبرې به وکړو. ویس نواز دا یو ډول احتجاج راوباسي دا غړز ورکي په دواړو کې حیران. نو بس عباس شینواري صاحب بهرحال احترام درته لرو، خو خلکو نومونه بد مه یادوه. ستا که تعلق د هر چا سره دی نو احترام هر چا ته لره. حنیف غزل صاحب ډېره زیاته مننه ستا درنو نظرو. دنیا چېرته ورسېده موږ ته مولیان خلاص نه شو. بهرحال دا یو نظر دی. صبیح محمد خان احترام هر چا ته لرل پکار دي. څوک څه ویل غواړي هر چا خپل، او دا ټولنه دلته خلک سیاست هم کوي، دلته به کېږي هم، او دا ضروري هم دی چې په مختلفو معاملاتو موږ خپل نظر زموږ وي. حکیم الله مامونځی صاحب د کمنټ چې لږ وګل دی نو د خلکو د پاچاهۍ دپاره خو جګړه نه ده پکار، البته خپلو حقونه په منظم او پوره من انداز کې غوښتل هغه زموږ د ټولو حق دی او پکار ده چې هغه حق اکسرسایز شي. که خلکو ته د پوره من احتجاج حق پرستو نه وي خدای مکه نو بیا خلک تشدد طرف ته ځي، بیا خلک مایوسه کېږي، بیا خلک وایلنټ کېږي، هم خلک یعنې تشدد ته ځي او هغه تشدد بیا ډېر زیات خراب وي. محمد فاروق یوسفزی صاحب وایي چې تلاش کې احتجاج دی. دوبۍ نه یم ډېره زیاته مننه. د مانیګل عثماني صاحب دی کور دی ودانې الله دې خیر کړي. دا ټول زموږ دعا هم ده، خو عملاً د دې لپاره لږه ستړی هم پکار ده. هغه دا ده چې یو بل را بیدارول دي چې یو بل ته د انتهایی هغه نفرت او د منفي رویو نه لږ ځان وساتو. په سیاست کې هم یو بیلنس وساتو، په سیاست کې یو بل ته سپک نومونه ونه کارو، او سیاسي نظریات چې هغه ذاتي نظریاتو په شان وانه کړو، هغه ذاتي نفرتونه ته جوړ نه کړو، ذاتي دښمنۍ ته جوړ نه کړو. په دې کې زموږ د ټولو خیر دی او دا په دې کې د انسانیت هم خیر دی. چا مذهب هم مختلف کېدی شي، د چا سیاسي جماعت هم مختلف کېدی شي، د چا فکر هم مختلف کېدی شي، د چا طرز عمل هم مختلف کېدی شي. اټس اپ هم اند هر دا دغه او دغه پورې محدود ده. زما کله چا سره سیاسي اختلاف خو دغه په ذات باندې تنقید کولو، دغه د نوم رانولو، دغه د تر کنځلو کولو یا په باندې مذهبي قسمي الزامات لګول زما حق نشته. څنګه مذهب د نیک دی پاک دی نه دی دا زما مسله نه. زما کار د سیاست سره دی. یو سړی ماته ډیلیوري څومره کولی شي، په نظام باندې څومره پوهېږي، نو هغه ماته دغه مهمه ده. زما خدمت څومره کولی شي. ضیاء الرحمن صاحب واقعي ښکلی شعر دی لیکلی. برداشت ضروري دی. د عمیر خان ډېر زیات خاصه صاحب آپ کی نظر. یا لطیف خان جیوایی ډېر زیاته مننه. کور دی ودان فکر کوم ته تلاش یادي زګونو څوک چې ځکه ته پته تلاش دی احتجاج خدای دې وکړي چې د دې مسلو حل چې دی نو هغه په جمهوري او پوره من انداز کې راوځي. او احتجاج کوي هم نو پوره من دی وي، جمهوري دی وي، د تشدد نه دی پاک وي، او کم از کم د سیاسي جماعتونو دا ورکران دی یو بل فساد نه ورځي، یو بل سره د شر فساد نه کوي، ځکه دا بیا نورې مغه دښمنۍ او تربګنۍ چې دی هغه سیوا کوي. عباس شینواري صاحب اوس خبره ډېره ښایسته کړه. شکر دی. کور دی ودان ډېره زیاته مننه. زور وي د سختۍ نه په نرمۍ کې ډېر لار په غره کې وباسي پستې وبه. فکر کوم دا د عباسین صاحب دی، د صاحب شاه صابر دی، که د خیبر افریدي شعر دی، خو دغه درې څلور کسانو کې د یو ملګري مشر شعر دی. دې ملګري منشن کو ډېر زیاته مننه. ښکلی شعر دی. روډ بن که نام کو تکلیف کون سی اسلام میں ہے. نو دا خبره لازمه نه ده یاره.
سجاد حیدر اصل هدف کې کو جانا چاهیے نو بس نو که څه وایي دغه سیاسي نظر دی دغه به بیا چېرته بل وخوږي خو اوس هم دغه درخواست دی چې روډونه موډونه چې کوم دي که بندېږي هم نو خلکو ته دی تکلیف نه پیدا کیږي هغه خلکو ته او خلک دی برای راست یو بل سره کنفلیکټ نه اخلي. سلام خاتم منصور احمد صاحب سلامون علیکم سلام. زه کافي وخت ورغېدم ملګرو کافي وخته پورې واورېدم ډېرو ملګرو به شیر کړی هم وي کور دې ودانې نو زه به تاسو نه رخصت والم په دې ټکو چې خدای دې وکړي چې د دې ټولو مسلو سیاسي او پوره منحل راوځي او په احتجاجونو کې خلکو ته زیان ونه رسي د خلکو ژوند ته د خلکو مال ته هم زیان ونه رسي. د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه کورم ودان صاحب.